ګرانه دې زرخان ته داسې وایا دا پښتانه درنه خفه نشي میانه چې چرته ځې حال راته وایه نو زرخانه لارې کوڅې د غمازانو ډکې دینه چې ستا بېلتون مې خراب نه کړي ارشده دغه فرضي روژې مې نه خرابوي په دې کې تا ته ګناه نشته خدای دې ما مړ کړي چې خبره ختمه شي نه د بې وفا جانان د لاسه وایې د زړه د پاسه مې ډبل کې مې خشته پلی کوي خشته زنده باد مننه 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 مستر خان مه کوه قربان دې شم ډېره مننه خوشحاله شې وروره ژوندی ټول عمر دې ژوندی یار عرفان خان مننه او خان ایاز خان ستا هم مننه رور خوشحاله اوسې تاسو ما ځان سره پالو کړئ نو که ممکنه وي پالو بیګ بیا راکئ زه ګیمونه ماسخوتن کې خوند کوي د ورځې خو څوک نه وي دروازې دا ټایم ډېر خلک دا ټایم باندې خلک په ډیوټیانو کې که نه ستړي ګیفټران دي نه دي مړه ډېر خلک ناست دي ارشد علي اقبال خان خیر دغه وایي زرک خان وایي دا وخت ماښام دی اوس هم چوټي وکړه وایي روان یم قربان دې شم وروره راشه موسم لیونی شوی دی باران وریږي دا درته ووایم راشه موسم لیونی شوی دی باران وریږي راشه موسم لیونی شوی دی باران وریږي دا زړه مې سم لیونی شوی دی باران وریږي دا زړه مې سم لیونی شوی دی باران وریږي راشه موسم لیونی شوی دی باران وریږي بیا مې د زړه په کور کې نه ولې درته وایي تاسو داسې هغه ته ګفټینګ وکړو چې تاسو ته غزلي وایي په فري کې چې څه هغه وایي به اورئ بیا مې د زړه په کور کې نه ټینګېږي چغې وهي بیا مې د زړه په کور کې نه ټینګېږي چغې وهي بیا مې نن غم لیونی شوی دی باران وریږي بیا مې نن غم لیونی شوی دی باران وریږي دا زړه مې سم لیونی شوی دی باران
دا زړه مې سم لیونی شوی دی باران ورېږي راشه موسم لیونی شوی دی باران ورېږي. ډېره مننه مستر خانه، خوشحاله اوسې یار. ښه جي دلته ماته یو فرمایشونه مه کوئ. څنګه؟ وی ورته وایي چې باران نشته غزل ووایه. نو دا خو غزل و، دا هم دلته باران فرمایش نشته وکړه باران ملګري فرمایش مې تاسو داسې لاړئ یو هغه ته مو ګفټینګ وکړو مې چې هغه درته څه وایي هغه اورئ. یاره دا خپل ګفټینګ د رضان سره کیدي ځکه چې دا خلک بیا د ګفټینګ سره خلک ته بیا نورې معنی علي اوري نه دی کوي موږ ته ګفټینګ اسې د کینی بس دا هم غټه خبره ده. دا ډېر زیات مایوسي ګوره دنیا کې ښه خلک هم شته. نه یم مایوس الحمدلله شکر. ګوره داسې ده که نه زه راته یو خبره کوم ځکه په دې ټایم لا یو راځم زه ځان خپل شغل له راځم که څوک کینی کیدي نه که نه په مخه یې ښه زه ځانه ژوند پرسته سړی یم زما خوښېږي زمزمې چې څوک څه وایي ځان له دې وایي زما د چا سره کار نشته. که زه ډېر ساړوبې شم ډېر بور شمه زه به کمنټس اپ کوم ځانه به لګیا یم چې څوک خو زه صرف او صرف په دغه خاطر دا کمنټس پرېږدم که نه دا خو پکې ښکلی اپشن دی کمنټس خلک آف کړي بس ځانه لګیایي خو زه صرف په دغه خاطر کمنټس نه آف کوم. زه وایم که ولې که ملګري فرمایش کوي ملګري څوک وایي ما په ټپه کې یاد که څوک وایي پلانی سندره وایي پلانی نو په دغه خاطر مې ورته کمنټس پرېښي دي که نه دا خو ښکلی احسان چل دی اوس به د دې ځای نه کمنټس آف کوم که څوک ځان له څه وایي چې وایي به زما د چا سره بیا څه ده نو مایوسي خو نه کوم الحمدلله ژوند ډېر ښکلی دی او ډېر ښکلی روان دی او شکر دی زه پکې ښه خوشحال یم چې څوک څه کوي ځان له دې کوي. که نه بروکن خان ډېره زیاته مننه بس ته د مینې سړی ځکه موږ ته مینه لري رور قربان دې شم او دغه چلونه موږ له نه راځي چې لو یو ګفټر او پلانې ګفټر او پډینګې ګفټر نه وروره خپل ګفټینګ د ځان سره کېدی چېرته بل چاته به یې وکوي زموږ سره دلته که هسې کېناستی شئ کېنئ که نه ځئ. مریم وعلیکم سلام مریم وعلیکم سلام دې خلکو له والله سید ولی شاه ډېر ښه سړی دی. سید ولی شاه نه دی هغه هم کمنټس بند کړي که نه دغه خبره ده. ګوره مستر خانه ما دې ټولو خلکو ته ویلي الحمدلله شکر دی په دې صاحب زه چې بیخي سندره نه یم بیخي که نه نو شکر دی چې زما د کور چولره ټیک ټاک نه ده روانه اورې خو دا خو د دې خلکو واسې بس هغه څه به ووایو مړه جیلسي کوي که نه یار بروکنه ډېره زیاته مننه یار ټول وایي چې ډېرې صحیح خبرې ورور مې برو تھینک یو ته مې نه یې هېر شاه صاحب ته مې ولې هېرې یار سید ولی شاه خو ډېر ښه سړی دی خو ټولې خبرې د سړیتوب دي. سید ولی شاه چې دا بکواس کوي که نه د هغې وجه دا ده که نه نور حلیمه هغه د بکواسي خلکو سره بکواس کوي او د سمو خلکو ما 2 دی که 3 پیرې سید ولی شاه خپل براټ ته راخېجولی قسم په خدای لاندې به تش کمنټس کېدل او سید ولی شاه بالکل یې زمونږ سره ښه د مینې محبت ښه ښایسته خبرې کولې ما ته سوال وکړو ما ورته ویم ته کنځل ولیکې یار وروي چې بار بار زما خور مور یو سړی ټارګېټ کوي زه به څه وایم یاره وي وي تا ته څه وایم زه وي تا ته د یو سړی په مخه کنځل وکړي ته به یو پیره صبر وکړې 2 پیرې وکړې 3 پیرې یاره وي زه خو م انسان یم تنګ شم یار وي زه به څه کوم نو انسان که شاه یادوئ هغه خو زه نه پېژنم ما وی که داود شاه یادوئ نه داود شاه ولې یادوم الله دې نه کړي. ګوره دا
زه مثال اوس مونږ دا دی لګیا یو سیمپل خبرې دي ملګرو څنګه یې ښیي او دغه سیمپل حساب کتاب دی ټیک شوه شکر دی نه پکې کنزل شته نه پکې داسې څه بد رد شته دا بد رد د څه نه جوړېږي دا انسان چې دا ورانېږي ولې ورانېږي خو که دلته کې ما ته اوس یو لسو تنو کنزل ولیکل زه به بیا په خپله پاوایم نو چې زه بیا کنزل نه کوم زه به بیا څه کوم تاسو ما ته ووایئ زه یو تن دوه تنو ته سړی صبر وکړي که نه نو خبره داسې ده چې کوشش کوئ په خپله هم کسان وروړئ چې د ده بیتي ورته ښایي په خپله هم مه کوئ او بل هم مه مجبوروئ چې لکه هغه داسې حرکت وکړي ښه کار نه دی سید راوړی سید لس کسان درځي تا به کنځي خدای دې وله زړه ورکړي نو د ټیک ټاک پلار راغی وایي چپ شه دا سو پل لیونیه په ما کې ورګه یو صبر وکړه یو تن راغی وایي بیا دې ډیته کوم تا کې د خدای غیرت پیدا کړي چې ته ما ډیته کې یو خبره چې زه غلط نه یم که نه دنیا دې غلطه شي زما د دنیا سره کار نشته الحمدلله زه ښه په سړیتوب راځم او ښه په سړیتوب کښېنم ټیک شوه او که ته ما ډیته کې ته به پخپله چا ډیته کړی قربان دې شم صحیح ده او زه د دې قصو زه د دې پیک ایډیانو نه یېرېږم چې زه به ډیته کړم پلانې کړم ډینګې کړم زه چې یو سړی ما ته کنزل کوي ټیک شوه را دې شي او ما سره دې په مخامخ زمانه دې نمبر وغواړي قسم دی لوکیشن هر یو شی وله ورکوم لږ دې راشي زه پوه شه او بیا هغه پوه شه بیا به پته ولګي چې څوک ټیک ټاکي دی او څوک داسې دی ورته وایي اوس به زه ستاسو په زبان کې تاسو ته راځم څه وایي بل لیوني پکې بل څه ولیکل چې څه یې ووایي خو پوه پرې نه شوم ارشد خان وعلیکم السلام او نو ګوره پل لیونیه شکر الحمدلله تا ته مې د ګفټینګ ویلي یا ته زما سره دا کېناستې ما چاته ویلي چې ګل سینډ کا دا بکواس زما سره مه کوه ټیک شوه تا به یو پیک آی ډي به دې جوړه کړي او چې څه کې ځان له کوه ستا په ملک کې بدنامي ته کې ستا په شان خرکوس انسان ستا په ملک کې بدنامي کوي اورې چې ستا په شان انسان یې هغه ستا د ملک بدنامي کوي چې زما په شان انسان ستا ملک ته د امن زمزمې کوي ښه ستا ملک پرېږده څنګه ستا ملک پرېږده ولې دا تا جوړ کړی بلاک یې کړه نه خوند دې وکړو دای سره انسان الله عزت خرابوي پرېږدی وایي بنګالی شه اردو شه زما څه کار دی زه شکر دی پښتن یم پښتنې مور راوړی یم په پښتنه خاوره کې زیږېدلی یم صحیح ده که نه خیر خو ته ټولې د خیرات داسې د خولې نه مې بکواس اورې د خیراتي بچیا زه خو درته یم چې بس نو چې لیول یې نیولی دی نو که اوس مې پسې خپل لیول ان کو دی به یې ویني چې خیراتي زه یم او که دی دی د بې غیرته بچی مونږ پښتو له هر څه کړي دي تا ولې څه کړي دي د بې غیرته بچیا مونږ چې پښتو له څه کړي دي هغه شکر دی پښتنو ته ښکاره دي الحمدلله مونږ ښه د امن زمزمې کړي دي مونږ د خلکو ودونو لتلي ولته او دوپړی باجی والی دي صحیح ده د خلکو خوشحالي مو یو په دوه ښکلې کړې ده نه صبر وکئ ملګرو دی به موافق غواړي د هغې وجه دا ده که نه چې ما تاسو ته لاولو وي نه کنزل خوښوم او نه کنزل کوم او یو سړی چې ما کنځي که نه نو ماله دې په مخامخ راشي زه به بیا د هغه غیرت وګورم چې دی ما په څه وجه کنځي ډبل ټیپ بچیا نو ستا نه چا ډبل ټیپ غوښتی دی د ډبل ټیپ بچیا ډبل ټیپ که څوک کوي به که نه کوي مونږ ترې نه غواړو ښه
لیکلی چې د پول لیونی او اکاونټ وارننګ او راپورټ کوي او د ټیک ټاک پلار او د ټیک ټاک پلار نه د ټیک ټاک نوسه هم نه کېږي خدای دې تباه کا د سر د پاسه سري چا به تخته کړی ټیک ټاک نوسه هم نه کېږي زه یې ملګرو ستاسو دې په خدای قسمي 97 تنان ناس یو شپږ اته تنه ولا جواب ورکړي چې دی لږ سوړ شي زه د حق اواز پورته کوم د حق اواز چې پورته کوي هغه ستا په شانتې بکواسي ځکه نه چې تعالی اول ځانه دا نوم صحیح خیره ته خو په خپل نوم د ټولو نه اول ته په خپل نوم شرمېږي د ټولو نه اول خو ته په خپل نوم شرمېږي ټیک شوه لاول د خپل نوم صحیح کا نوم دې صحیح کا نومو چې تاسو کې د ټولو نه اول زه شکر الحمدلله خري علم د خپل اکاونټ نه ناسم دقه به نوم دی ټیک شوه دغه ملګرو دغه وایډه زوی ملګرو ستاسو دی په خدای قسم وایډه زوی چې ته پته ولګي منشن کوي ملګرو چې پته ورته لګي ټیک ټاک پلارو پول لیوانه تا ته پته شته ضرورت یو خبره کوم دا چې دی کنه دا پیک ایډیانو ولدي دا بکواس کوي او کوي با زمون به دوی سره کار نشي داغي وجه دا ده کنه د ټولو نه اول خدا خبره ده غیرتی انسان هغه دی غیرتی چې د وس خپل نوم وي یو چې په خپل نوم یې اکاونټ وي دته به ما ویلی شي او ته نر سړی نو د ټولو نه اول خو دغه بې غیرتوب ما ته په دې کې ښکاري چې د په اکاونټ د نوم نشته یو دویمه دا خبره چې کته دونه غیرتی ستاره په خدای قسم وسته پالو کوم پالو بیک راکاو نمبر دل در کوم او چې سم او تا دیو بل سره وکړه هغه به ځکه ما شیر نه کړه زه بستا زویم زه بیا تا تخیم چې ته کنزل څنګه کېو چې زه تا صحیح مسلمانوم کنه تما پالو کړی رضان سره خا پول لیونیه دغه خبره ده کنه مون خدا خبره کو چې ګوره د کنزلو ویل نه ایس نه جوړیږي دې ماته څنګه وای چې تا پختو له سکړی ما ول هیڅ نه دی کړی تا ول سکړی ته ما خپل سکردار وخایا تا ول دغه کړی چې نوم دې بدل کړي خپل بس تنها ول کم تنها او دا ته چې کوم ایډیا نه چلے کنه د سی ایډیا نه زموږ سره هم د دنیا شی یاران دوستان لرو خو موږ نه غواړو چې انتشار جوړ شي شر جوړ شي موږ همیشه کوشش دا کوو چې یو ځای کې مینه خوره کو یو ځای کې دوتن روح کو او ته چې کمی ته دوتن ورانه ته روغول نه کې ها چړې لاړو پول لیوانه لاړو وځوس پم نتلو نه نو ما خو زه خو بدی ردی نه وایم یار نو لکه ولی یو سړی په ماره لګي ولی چې چل دی ما خو خو هر څه ګوره زه هر سړی ته وایم چې ګوره مهرباني کوئ چې یار چې پچا دا خبره غلطه ده که صحیح ده زما په ما باندې ستا الله یو ښه نه لګي نو زما څه کار دی چې زه تا ته کښېنم که نه او چې زه تا ته د هغې باوجود کښېنم نو انتشار شر به جوړېږي نو غیمه به جوړېږي نو ولې زه تا ته کښېنم چې زه انتشار جوړ کړم د انتشار نه به ښه خبره دی چې زه ستا لایو اګنور کړم اوسم بس خبره ختمه شي زه خو همدې خلکو ته دا چغې وایم چې ګورئ مهرباني کوئ چې یو براډ د باندې ښه نه لګي هلته مه کښېنئ مړه بس وروره موږ به څه ووایو الله دې بس پوه کړي او یقین وکړه دا پیک ایډیانو والا ما ډېر بې سورکۍ د هغې وجه دا ده چې زه خو ما تاسو ته ووایي
دا د اوس بلها ملګري ناستي که نه ټیک دی یو سړي به ځانه نوم ایښی خو لاندې به ورسره خپل نوم بل لیکلی یو نیک نیم یو یوزر نیم نو هغه به خامخا هغه لیکلی نو پل لیونی څه شی شو لکه دا هلکه خو خپل اصلي نوم خو چې ته په خپل نوم شرمېږې خو ته خو بیا هېڅ شی نه شوې که نه